السلام علیکم ورحمت الله. د کمزوري او د ناکامه انسان پنځه نښې دي. که چېرې دغه نښې په تا کې وي، زه ګارنټي در کوم چې ته په ژوند کې مخکې نشې تللی، ته به همیشه دپاره ناکامه یې. ستا فیملی، ستا خاندان به ناکامه وي، ستا چې کوم اولاد الله تعالی درکوي دغه به هم ناکامه وي، ځکه چې د دغه محفل لوی وګړی چې دی هغه ته یې د خپل فیملی دپاره. اولنی د ناکامه انسان، د کمزوري انسان نښه څه ده؟ هغه دا ده چې دا به معاف کول نه کوي. د چا سره به لس 15 کاله مخکې جنگ جګړه یا به ورسره هغه دوکه کړې وي یا به په څه خبره باندې دی وران شوي وي، د 15 کالو نه به دغه خبره په زړه کې ساتي، دی به څوک معاف کوي نه. هر وخت به دا خبره بار بار ریپیټ کوي، د خلکو مخې ته به ږدي چې ګوره ماته یې داسې ویلي وو، داسې ماته نه کول پکار. مضبوط انسان، کامیاب انسان به معاف کول کوي، ځکه چې الله تعالی معافی والا دی. نو داسې کوه چې کله دې د چا سره څه غویمه راشي، څه خبره راشي، فورا بیا د معاف کولو کوشش کوه چې هغه انسان ته معاف کړې، ځکه چې تا الله تعالی ډېر مضبوط پیدا کړی. همیشه دپاره خبرې په زړه کې مه ساته. دا یوه لویه نښه ده. دویمه نښه د ناکامه او د کمزوري انسان دا ده چې دی به خپله غلطي نه مني. ده به ښه پته وي چې په دې ځای کې زه غلط یم، خو دی به په هغه ځای کې لاندې وتې وي د یو انسان سره، وایي به چې نه په دې کې زما هېڅ ګناه نشته، دا ګناه د پلانکي ده، دا د هغه ده او دا د ده ده. دی به په دغه خبرې نښتي چې زه دې ځای کې کمزوری رانه شم. چاته په دې خبره ځان پوهه که چې کله یو انسان غلطي وکړي نو پکار دی چې هغه فورا دا ومني او هغه غلطي دی بیا د ځانه وباسي، او الله تعالی بیا په مخ کې وړاندې ده ته ډېرې زیاتې لارې کولاوي چې یو انسان خپله غلطي نه مني او بار بار دی هغه غلطي کوي او دی نه تسلیموي خپله غلطي، نو دله الله تعالی مخه نه ورکوي. او چې کله انسان خپله غلطي ومني، د هغې د لرې کولو کوشش وکړي، الله تعالی به ورله مخه ورکوي. همدغه رنګې دریم چې کومه لویه نښه ده د ناکامه انسان، د یو کمزوري انسان، هغه دا ده چې ده ته څوک هم خبره وکړي دی به هغه خبره پرسنل اخلي. یعنې که یو څوک ورته نصیحت وکړي چې یاره بهی دا داسې کول پکار دی، دی داسې، دی به چوتېږي او رابغېږي به، دا دې وایي ماته وویې. هره یوه خبره به دی ځان طرف ته راولي، هره خبره ځان طرف ته مه راوله. که یو سړی تا ته نصیحت کوي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه په تا باندې خفه کېږي. هغه خبره به ته پرسنل نه اخلي، خو ته به په دې خبره سوچ کې چې یاره په ما کې کېدای شي دا غلطي، دا انسان راته مطلب نصیحت کوي یو قسمه، پرسنل ما اخله. ډېرې ډېرې خبرې به خلک کوي خو هغه به ته ځان طرف ته نه راړې، ته به ځان مضبوط ساتې، ته به ځان داسې ساتې چې یاره که زما نه غلطي شوي، غلطي هم په هغه ځای باندې منه چې او غلطي شوي ده. انسان چې دی هغه کمزوری دی، مخکې تلو دپاره به ټولې غلطیان اکسپټ کې منې به بیا به مخکې ځې، خبرې به پرسنل نه اخلې. څلورمه د ټولو نه غټه غلطي چې څوک کوي، ناکامه خلک، یا هغه نښه یې دا ده چې یاره دی به همیشه دپاره د بل د غورځولو کوشش کوي، دی به لګیا وي، دی به چېرته د خیر خبره نه کوي، خو چې کوم ځای کې هم دی یو ځای ته ځي، دی به د خلکو نه ځان بهتره ګڼي چې یاره زه څوک یم، د پرسنالټي لیول مطابق زما سټیټس ښه دی، زه په پیسه باندې ښه یم، ستاسې حیثیت دی، زما علم، زما تعلیم، زما خلک قدر کوي. دا خلک کله هم چې دا نښې په چا کې وي، دا سړی تکبر کوي او تکبر د الله تعالی سره مزه کوي، لویي د الله تعالی سره مزه کوي. انسان په ځمکه نه نوځي، تباه کېږي، ټول عمر لپاره به دی برباد ګرځي، دی به کله هم صحیح نشي. کله چې ته هر یو ځای ته ځې او ته د ځان نه بل انسان کمزوری ګڼې په هر یو لیول، که هغه د پیسې دی او که هغه د سټیټس دی، مختلف څیزونه راځي، بس الله تعالی تعالی دولت درکړی دی، عزت یې دله درکړی دی او پوهه یې دله درکړې ده، بس دا ګڼه چې دا الله تعالی په ما باندې مهرباني کړې ده، په دې کې زما څه کمال نشته، ځکه چې الله تعالی ډېره لویه دنیا پاتې دغه کړې ده، پیدا کړې ده، تا له یو سټیټس درکړې، تا له یو لیول درکړې، په دې د الله تعالی شکر وباسه. خلکو ته به کمزورې نه ګورې، خلکو ته به سپک نه ګورې. پنځمه نښه د کمزوري انسان او د ناکام انسان دا ده چې دی به ډېرې زیاتې خبرې کوي، چې خبرې کوي دی به فضول خبرې کوي، همیشه دپاره به دی ګډې وډې وایي، په کم محفل کې چې کښېني دی به هلته غویمې جوړوي. نو په دې خبره ځان پوهه که چېرې تاسو ژوند کې غواړئ چې مخکې لاړ شئ، خاموشي اختیاروئ په یو ځای کې، سره د علم خلکو ته مه ظاهروه چې زما سره دومره علم دی، سره د پوهې، سره د پیسې، سره د طاقته ته په چا ورځې نه، ته بیا هم د خلکو عزت کې، ته بدله م اخیستی شې خو د چا نه بدله نه اخلې. په هر ځای کې ډېرې زیاتې خبرې مه کوه، فضول خبرې مه کوه، یو محفل کې کښېنې د خیر خبره کوه، یو محفل کې کښېنې خبرې ډېرې اوره او لږې شانتې کوه. او کله چې یو سړی ډېرې زیاتې خبرې کوي نو هغه دروغ رښتیا ټول را یوځي کې هغه محفل هسې را ګرم کړی وي، دا د ناکامه، دا د یو کمزوري انسان نښه ده. الله تعالی دې موږ ته دې الله تعالی د نیکې هدایت وکړي، لاول ما ته او بیا تاسو ته، او په دې خبرو باندې د کولو کوشش وکړئ. انشاءالله زه ګارنټي در کوم چې الله تعالی به ډېر ډېر څه درکوي که چېرې په دې خبرو باندې تاسو عمل وکړو. یو جهان مننه.